اسلام ګل نه دی، دا ظالم ګل دی. اسلام ګل داسې کارونه کوي، دا ظالم ګل دی، دا ظالم ګل دی. خدای تباه و برباد کړي. اسلام ګله ډاکټر اسلام ګله ډاکټر اسلام ګله پاکستان آزاد مرداباد، خبر پتن مرداباد، جمشید مرداباد. ډاکټر دی یا د انستیزیا والا کم کس دی چې د هغه په زیاته نشه باندې زمونږ د ماشوم فوتګي شوې ده، نو مونږ د ظلم خلاف رودي یو. مونږ د نور چا خلاف څه خبره نشته، مونږ صرف د ظلم خلاف اواز اوچتو، او هغه اواز دغه دی چې زمونږ د ماشوم لا د پوزې چې کوم د ورکوټ شان د اپریشن و، د ورکوټ اپریشن نه د فوتګي وشوه، نو کم از کم د خدا تپوس پکار و چې د یو انسان مړ شوی دی. کم از کم د خدا خبره پکار و چې دغلته کې ورته جنریټر بند کړی دي، هلته ورته بجلی بند کړې ده، هلته ورته لرګي ایستي دي، هلته د هسپتال نه په زور ایستي دي، هلته دوی بې عزتۍ کړې دي، هلته دوی سره دا کړل چې یو سړي ته مړ وشي نو د هغه څوک بې عزتي کوي، چې یو سړي ته مړ وشي نو د هغه څوک دال کوي، چې یو سړي ته مړ وشي د هغه څوک تپوس نه کوي، چې یو سړي ته مړ وشي نو هغه له ډاکټر نه راځي، چې یو سړي ته مړ وشي نو هغه په داسې بې عزتۍ باندې خلک روباسي. دا ظلم انتها ده. یو اړخ ته خو د ماشوم د پوز د اپریشن د لاسه مړ کو ایکسپایر دی کو، دویم اړخ ته تر هغوی د هغوی پلار سره د هغوی وروڼو سره بیا د هغوی بچو سره د هغوی وروڼو سره د هغوی له موږ هم دغه مطالبه کوو چې د هسپتال دې سیل شي. د کومو کسانو چې د غفلت مظاهره کړې ده او د چا د غفلت د لاسه زمونږ د ورکوټې بچې د ګل شان ماشوم ایکسپایر شوی دی، د دغې مونږ تپوس کوو او د دغې تپوس لپاره ولاړ